to the AB English channels. زبنان تاسو ته په دې ویډیو کې د سنټنس خیمه د وکابلری به درته خیمه کوم چې تاسو ته ډېر فایده درکوي. یعنی دغه ویډیوز دې لپاره جوړو چې تاسو یو ډاکټر سره خبرې کوئ، یعنی ډاکټر سره به تاسو په انګلیش کې څنګه خبرې کوئ. تاسو به ډاکټر ته خپل بیماری څنګه وایي، په سر مې درد ده، په ملا مې درد ده، غاښ مې خوږېږي، یا داسې نور تبه مې ده، د پرونه راسي تبه مې ده. دا رقم جملې به تاسو ډاکټر سره په انګلیش کې څنګه وایي. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دا مکمل معلومات درکوم، یعنی وکابلری به درکوم او سنټنس به درکوم. نو تاسو نه دا هیله ده چې تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ او دغه ویډیو کې ما پوره کورس ورکړی ډاکټر سره خبرو کولو. Welcome back. د ټولو نه مخکې به موږ زده کوو اپوینټمنټ څه ته وایي. اپوینټمنټ مطلب ملاقات، یعنی ملاقات څه ته وایي. ملاقات چې کله موږ یو ډاکټر ته ځو، د ډاکټر ورتګ نه مخکې موږ هغه ډاکټر نمبر اخلو، یعنی یا چاته وایي چې نمبر راته واخله، یا موږ هغه نمبر اخلو. دغه نمبر اخیستو ته موږ اپوینټمنټ وایي. اپوینټمنټ مطلب ملاقات. Good morning. I like to book an appointment with Dr. John today. سحر په خیر. زه غواړم چې د ډاکټر جان سره نن سحر ملاقات وکړم، یعنی دغه نمبر واخلم. که چېرته سحر دی نو تاسو به ګډ مورنینګ استعمالوئ، که ماسپښین وي تاسو به ګډ افټرنون استعمالوئ، چېرته مازدیګر وي تاسو به بیا ګډ ډسک او داسې نور. Sorry sir, Dr. John is busy this morning but he is free this afternoon. بخښنه غواړم ډاکټر جان نن سهار مصروفه دی خو ماسپښین اوزګار ده. Is 3 PM okay? Is 3 PM okay? آیا 3 بجې صحیح دي؟ Yes please book an appointment for 3 PM. هو مهرباني وکړه په 3 بجو باندې زما هغه سره ملاقات مقرر کړه. یعنی دغه جملې موږ هلته استعمالو کله چې موږ د یو ډاکټر هغه اسسټنټ سره خبرې کوو، کوم چې هغه نمبر یې لیکي. اول چې تاسو نمبر اخلئ نو یو بل کس سره به خبرې کوئ، بیا چې هغه نمبر ولیکي تاسو به بیا ډاکټر سره ملاقات کوئ. نو دا جملې به موږ هغه ټایم کې وایو چې کله تاسو د ډاکټر یو اسسټنټ سره خبرې کوئ. Yes please book an appointment for 3 PM. هو مهرباني وکړه په 3 بجو زما هغه سره ملاقات مقرر کړه. Hello doctor. سلام ډاکټر صاحب. Hello sir, what problem do you have? تاسو څه مسله ده؟ چې کله تاسو ډاکټر ته ورغلئ، hello ډاکټر، السلام علیکم ډاکټر صاحب، بیا به هغه تاسو ته سلام جواب درکړي. بیا هغې نه بعد تاسو ته ډاکټر وایي چې hello sir, what problem do you have? تاسو ته څه مسله ده؟ What are your symptoms? What are your symptoms? ستاسو د بیماری علامات څه ده، یعنی ستاسو څه بیماری ده. How can I help you? زه تاسو سره څنګه مدد وکړم. How can I help you? زه تاسو سره څنګه مدد کولی شم، یعنی ستاسو بیماری ده، ماته د بیماری علاماتو ښایي زه تاسو سره څنګه مدد کولی شم. I have an upset stomach. زما خېټه خرابه ده. I have an upset stomach. زما خېټه کې درد دی. تاسو ورته داسې هم ویلی شئ چې زما خېټه کې درد دی، او داسې هم ویلی شئ چې زما خېټه خرابه ده. اصل کې سټمک معدې ته وایي، خو دلته په دې جمله کې څه مینینګ ورکوي؟ خېټه. یعنی I have an upset stomach. زما خېټه کې درد دی. I have a headache. I have a headache. زما په سر باندې درد دی. I have sore throat. زما مرۍ خرابه ده. اوس به تاسو ته د I have سره ډېرې جملې دلته جوړې شي. I have a cough. زه ټوخېږم. I have a cough. زه ټوخېږم. I have a high temperature. زما ډېره زیاته تبه ده. I have a high temperature. زما ډېره زیاته تبه ده. I have low blood pressure. زه بلډ پریشر ډېر زیات ښکته دی، یعنی زما بلډ پریشر ډېر زیات ښکته دی. I have low blood pressure. زما بلډ پریشر ډېر زیات ښکته دی. I have a high blood pressure. زما بلډ پریشر ډېر زیات اوچت دی. که چېرته مو بلډ پریشر ښکته وي نو تاسو به I have a low blood pressure وایي، او که چېرته تاسو بلډ پریشر اوچت وي نو تاسو به بیا څه وایي؟ I have a high blood pressure. زما بلډ پریشر ډېر زیات اوچت دی، یعنی BP مې ډېر زیات اوچت دی. I have toothache. زما په غاښ باندې درد دی. I have a toothache. زما په غاښ باندې درد دی. My tooth has been paining since morning. زما په غاښ باندې د سهار نه درد دی. My tooth
has been paining since morning. زما په غاښ د سهار نه درد دی. My back hurts. زما ملا خوږیږي. My back hurts. زما ملا خوږیږي. back ملا ته وایي څه شو؟ شا. او hurts مطلب خوږیدل یعنی دردیدل. My finger hurts. زما ګوته خوږیږي. My finger hurts. زما ګوته خوږیږي. My arm hurts. زما لاس خوږیږي یا زما لاس باندې درد دی. My arm hurts. زما لاس خوږیږي. My foot hurts. زما خپه خوږیږي. My foot hurts. زما خپه خوږیږي. My neck hurts. زما سټ خوږیږي. neck وای سټ ته. My neck hurts. زما سټ خوږیږي. Let me take a look at you. راشه چې چیک اپ دی وکم یعنی بیا ډاکټر ورته وایي چې راشه اوس دې چیک اپ وکم. دغه ټولې جملې چې کومې ما مخکې ویلې دا ټولې جملې موږ دې دپاره استعمالوو چې کله موږ ډاکټر ته خپله بیماري وړاندې کوو یعنی موږ کې څه مسله څه پرابلم یا هغه بیماري موږ ډاکټر صاحب ته وړاندې کوو. دې خبرو نه بعد بیا ډاکټر موږ ته څه وایي let me take a look at you. ښه چې رانږدې شه چې چیک اپ دې وکم. Open your mouth please. مهرباني وکړئ خوله مو کولا وکړئ. بیا ډاکټر ورته چې مهرباني وکړه خوله دې کولا وکړه. Open your mouth please. مهرباني وکړه خوله دې کولا وکړه. Do you have a cough too? آیا ته ټوخیږې هم؟ Do you have a cough too? آیا ته ټوخیږې هم؟ Yeah, sometimes. هو داسې کله ناکله. Yeah, sometimes. هو داسې کله ناکله. Any fever or headache. تبه یا د سر درد خو به در باندې ناراضي. تاسو به ډاکټر دا رقم تپوسونه هم کوي. Any fever or headache. تبه یا ټوخي خو تبه یا د سر درد خو به در باندې ناراضي. Yesterday I had a mild fever but not today. پرون مې داسې لږ لږ تبه وه یعنی پرون داسې لږ لږ تبه را باندې راغلې وه خو نن مې تبه نشته یعنی اوس مې تبه نشته. Yesterday I had a mild fever but not today. پرون مې لږ لږ تبه وه خو اوس نشته یعنی نن نشته را باندې. What medications are you currently using? What medications are you currently using? تاسو اوس کومه دوايي استعمالوئ یعنی کومه دوايي تاسو استعمالوئ. medication دوايي ته وایي. medication دوايي. I am on painkiller now. I am on painkiller now. زه د درد ګولۍ خورم اوس. painkiller د درد ګولۍ. زه د درد ګولۍ خورم یا د درد دوايي استعمالوم. Do you have a runny nose? Do you have a runny nose? آیا پوزه مو بهیږي؟ runny nose مطلب هغه پوزه کومه چې بهیږي یعنی زکام زیات وي او بهیږي نو دې مطلب دی do you have a runny nose. آیا پوزه مو بهیږي؟ No, but I have a stuffy nose which is very annoying me. No, but I have a stuffy nose which is very annoying. نه پوزه مې نه بهیږي خو زما پوزه بنده وي کوم چې ما ډېر تنګوي یعنی ډاکټر ورته ویلي چې آیا ستا پوزه بهیږي نو بیا د ورته ویلي چې نه یعنی بیمار ورته ووایي چې نه زما پوزه نه بهیږي زما پوزه بنده وي خو ما ډېر تنګوي. No, but I have a stuffy nose which is very annoying. نه زما پوزه بنده وي کوم چې ما ډېر تنګوي. Have you experienced this illness before? آیا تا دا بیماری مخکې تیره کړې ده یعنی دا بیماری تا باندې مخکې راغلې ده؟ No, I haven't experienced this illness before. نه داسې بیماری په ما باندې مخکې نه ده راغلې. No, I haven't experienced this illness before. نه داسې بیماری په ما باندې مخکې نه ده راغلې. Okay, so let's measure your temperature now. ښه اوس راځئ چې تبه دې چیک کړو. Okay, so let's measure your temperature now. راځي چې تبه دې چیک اوس. نو دلته د ټمپریچر مطلب دی تبه. ټمپریچر مطلب تبه او میجر مطلب ناپ کول. ناپ تول ته موږ میجر استعمالو خو دلته موږ وایو چې let's measure your temperature now. راځي چې اوس دې تبه وګورو یعنی چیک کړو. Open your mouth and keep this under your tongue. مهرباني وکړئ خوله مو کولا وکړئ او دا د ژبې نه لاندې کېږدئ یعنی چې کله هغه ډاکټر ترمامیټر ورکړي وایي دا والا خوله دې کولا کړه او ژبې نه یې لاندې کېږده نو هغه څنګه ورته وایي په انګلیش کې open your mouth and keep this under your tongue.
مهرباني وکړئ خوله مو کولاو کړئ او د ترمامیټر د ژبې نه لاندې کیږدئ. Oh, you are having a really high temperature, but you need not to panic. ستا تبه ډېره زیاته ده، یعنې تبه دې ډېره زیاته ده خو وارخطا کېږه مه. Oh, you are having a really high temperature, but you need not to panic. ستا تبه ډېره زیاته ده خو وارخطا کېږه مه. We will have your blood test now. موږ به اوس ستا د وینې ټیسټ کوو. We will have your blood test now. موږ به اوس ستا د وینې ټیسټ کوو. Are you ready? آیا تاسو تیار یئ؟ Are you ready? آیا تاسو تیار یئ؟ دغه جملې موږ هغه ټایم استعمالوو کله چې موږ ډاکټر ته ورشو او زموږ تبه ډېره زیاته وي او هغه بیا راته وایي چې تبه دې زیاته ده خو وارخطا کېږې به نه، او بیا ورته وایي چې آیا اوس به موږ ستا د وینې ټیسټ کوو، ته تیار یې ورته؟ موږ به ستا د وینې ټیسټ کوو، ته ورته تیار یې؟ نو بیا مریض څنګه ورته ویلی شي؟ هو زه تیار یم. Are you ready? آیا ته تیار یې؟ Sure, let's do that. هو یقینا راځئ چې ویې کړو، یعنې هغه بیا ورته وایي چې هو زه تیار یم راځئ چې ویې کړو دا ټیسټ. Sure, let's do that. هو یقینا راځئ چې ویې کړو. Negative, positive. اوس دا نیګیټیو او پازیټیو څه مطلب ده؟ نیګیټیو مطلب چې چېرته دا ټیسټ وشي بیا دا ټیسټ نه بعد یو نیګیټیو اپشن راځي او پازیټیو راځي. نیګیټیو دا مطلب ورکوي چې د کمې بیماري ټیسټ ستاسو وکړو دغه بیماري به ستاسو نه وي چې نیګیټیو راشي، یعنې چې نیګیټیو اپشن راشي دا کمې بیماري چې تاسو کړې د بیماري ټیسټ تاسو کړی دا ټیسټ به ستاسو نیګیټیو وي، یعنې دا به نه وي پکې. که چېرته دا ټیسټ پازیټیو رالو نو بیا به چې تاسو د کومې بیماري ټیسټ کړی دا بیماري به خامخا وي پکې چې چېرته پازیټیو رالو. نو دغه مشکل ډېره خلکو ته وي چې په دې نیګیټیو پازیټیو باندې نه پوهېږي. نیګیټیو وي به نه به وي او چې پازیټیو وي تاسو کې به بیماري وي. You need to take some rest for a day or two. تاسو ته پکار دی تاسو باید د یوې 2 ورځو دپاره آرام وکړئ، یوه یا 2 ورځې تاسو باید آرام وکړئ. I have a chest pain. زما سینه خوږیږي، یعنې بیا هغه بیمار ورته وایي I have a chest pain. زما سینه خوږیږي. I am having a trouble sleeping. ما نه خوب نه راځي، یعنې ما ته خوب نه راځي. I am having a trouble in sleeping. ما ته خوب نه راځي، یعنې چې زه ویده کېږم زه پاسې پسې کې پروت یم خو واوړم خوب نه راځي. I am short of breath. زما ساه لنډه کېږي. I am short of breath. زما ساه لنډه کېږي. I feel high-headed. I feel high-headed. په ما باندې سر ګرځي. headed مطلب سر ګرځېدل یعنې چورلېدل. I sometimes get throbbing headache. کله کله په ما باندې ډېر تیز د سر درد راشي. I sometimes get throbbing headache. کله کله په ما باندې ډېر تیز د سر درد راشي. I get a sharp pain in my shoulder when I raise my hand. چې کله زه لاس داسې اوچت کړم نو زما باندې ډېر سخت درد راشي، یعنې په دې اوږه کې زما په دې شولډر کې ډېر سخت درد راشي. چې کله زه لاس داسې اوچت کړم زما په دې شولډر کې درد راشي. لاس نه بغیر نه راځي، خو چې کله لاس اوچت کړم نو زما په دې شولډر کې یعنې په دې اوږه کې درد راځي. نو دغه جمله به موږ څنګه وایو؟ I get a sharp pain in my shoulder when I raise my hand. زه چې کله لاس اوچت کړم زما په شولډر کې زما په اوږه کې سخت درد راځي. امید لرم تاسو به په دې جملو باندې پوه شوي. که چېرته تاسو له دغه جملو نه 2 یا 3 جملې هم زده کړې وي نو تاسو ډېر کار وکړو. او د دا رقم نورو معلومات لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او بیل آیکن ضرور دبا کړئ. د نوې ویډیو په انتظار اوسئ. او دغه رقم موږ به په نورو ټاپکو باندې جملې جوړوو، یعنې موږ به یو رسټورنټ کې څنګه په انګلیش باندې خبرې کوو، یو ایرپورټ کې به موږ په انګلیش باندې څنګه خبرې کوو. نو یا نور داسې د انګلیش معلومات وي، د انګلیش جملې وي، وکابلري وي کومې چې نن سبا ژوند کې استعمالیږي. نو په دغه رقم ټاپکو به موږ خبرې کوو. او دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ او نورو سره شیر کړئ. ګډ بای، ټاټا، سی یو نیکسټ ټایم ان نیکسټ ویډیو.